توری پتوری لټوم سپاری در پسې توری پتوری لټوم سپاری در پسې لالهان ګرځم جانانا در پسې توری پتو الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه لتأتي يوم القيامة في فرشه بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا رواه ابن ماجه والترمذي. عزانو خبره داده چې دغه نن به ان شاء الله العزیز میاست راخیږي ولوی اختر ته لس ورځې چې دی هغه پاته دي. نو دا لس ورځې چې دی عزیزانو دا ډېرې محترمې او ډېرې مکرمې ورځې دي. په دې پرون خبره تیره سو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په دا لس ورځې کې چې سړی روزه ونیسي پیغمبر علیه السلام فرمایي د یوې روزې دومره ثواب دی لکه یو کال چې مسلسل نفلي روزه سړی ونیسي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که په دغه لس شپو کې یوه شپه سړی د تهجد لمونځ وکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا داسې دی لکه پوره کال چې د تهجد لمونځ وکړي. صحیح سلو بیا په دې کې تر ټولو لویه مهمه مسله چې دا په تیر اختر کې د روزې په دې اختر کې د قربانۍ حجان ځان ته خبره ده اصل خبره د حجانو ده خو ما او تا ته د حجانو خبرې خو نو مطلب الله رب العزت عذاب راوستی د خپل کور ټول مسلمانان د مسلمانانو په خوشحالي د مسلمانانو په کوشش او په ترنده جاسوسي دغه لاره چې د هغه بند سوله نو په هغه کې لویه خبره چې د هغه د قربانۍ ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله دا قرباني و څه معنا لري دا څه شي ده؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویلې قال اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله ما هذه الاضاحي یا رسول الله دا وضحیه څه ته ویل کیږي دا و څه دی دا مرسن علالو دا دونه مهنت دا دونه منډه ترنده قال سنت ابيكم ابراهيم صلوات الله عليه وسلم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دغه ما او تا چې کوم قرباني کوو دا د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام سنت د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام طریقه د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام لاره د چې ما او تا ته رسول الله رب العزت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته وحی وکړلې چې دا خپل زوی بس ما په لاره کې په خپل لاس الله لې. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام تیاری وکړه بچي تیار کړي خپل کور والاته قصه وکړه را روان سلو په داغه نیت دا رسیدا دا چاړه دا سی بیا لاله او دا بور سره کومه چرالی بچي پریستي لاسونو په ورتړلې بیا مطلب دا چاړه چې راواخستله په دغه حال کې الله رب العزت له جنت جبرائیل امین علیه الصلاۃ والسلام تصور کوي چې دا ورونه دا د قرباني کې د بچی چې دی هغه خلاص دی. الله فرمایي چې ما دې په خپل آزمایش او امتحان کې کامیاب کړي او دې مې پاس کړي. اوس عجیب خبره دا د عزیزانو دا ما او تا چې کوم قرباني کوو دا به هغه د بچنیت چې دی هغه پکې کوي چې د بچي عمره ثواب چې دی هغه الله رب العزت پکې یې شي دی که الله رب العزت ویلی وای چې ته به خامخا زوی لاله موږ به څه کولای صحیح څوک اوس کې سړی وای یار کې زوی لاله ولې بیا به موږ څوک نه وای کله امر کړی دی چا درې زامن دی هغه به یو لاله په خپل ژوند کې به یو زوی خامخا لاله. نو په کروڑو انسانان دي په عربو انسانان دي چې هغه یو دو زامن خامخا لري یو به علاله ولې دا به څه چم کولای
د الله څومره عظیمه مهرباني ده. و ما او تا ته دا خبره کښېښوله چې ته اوس قرباني چې دغه کوه. پیغمبر علیه السلام فرمایي و الله ته تر ټولو محبوب ترین عمل په دا شپو کې چې دی هغه قرباني ده. احراق الدم، وینه تویول. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي و ان الدم لیقع من الله بمکان قبل ان یقع من الارض. الله رسول فرمایي دا دغه ته چې کومه قرباني کوي دا وینه به مځکې ته رسېدلې نه وي، الله رب العزت به ستا قرباني چې دغه قبوله کړي. الله به ستا قرباني چې دغه قبوله کړي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي فطیبوا بها نفسا. تاسو ډېر په خوشحالي سره کوئ، تاسو ډېر په خوشحالي سره دا قرباني چې دغه کوئ. موږ تاسو ډېر په دې حواله کمزوري عاجزانو، هر سړی کوشش دا کوي زما مشر ورور ستا، زما بابا ستا، والله که لاس مې تنګ دی. ګورې ما ورته د اختر شاپینګ کوو په هغه کې ما ورته نه دي ویلي چې لاس مې تنګ دی. ما ورته چې مطلب هغه د اختر د ورځې کم خوراک دی، کم څښاک دی، کم ضرورت دی، ټول یې پوره کوو. لیکن چې د الله او د رسول خبره رااله په هغه کې ما ورته بانې کوو. ملا به خطا وځي، زه به خطا وځم، ته به خطا وځې، بابا به خطا وځي، ورور و قریب و همسایه به خطا وځي. هغه لوی رب خو نه خطا وځي، ما ورته بیا څنګه خطا باشو؟ صحیح سلوک. نو لهذا د الله رسول فرمایي وایي تاسو فطیبوا بها نفسا، په خوشحالي سره، په ډېره لویه خوشحالي سره قرباني چې دغه کوه. دا مه کوه چې یاره اوس نو دا بیا اوس واجب رالی، ته واده به څنګه یي، نو خامخا به سړی قرباني کوي و خامخا به کوي. اوس خبره دا د عزیزانو بیخي ډېر انسانان په دې حواله پوښتنه کوي چې قرباني پر چا واجب ده، قرباني پر چا واجب ده. قرباني چې د عاجزانو که چیرې یوه زنانه خالص سونه ولري، نه یوه روپۍ ورسره لري، نه یو چلی ورسره لري د سپینو زرو، نو بیا پر دې باندې 1.5 تولې شرط پر دې قرباني چې دغه واجب. اوس دا خبره ته څه لږ غور باندې وکړئ. 1.5 تولې چې سونی روپۍ نه لري، سپین زر نه لري، نو 1.5 تولې شرط ده. که چیرې داسې و یوه زنانه ده یوه د سونې ودکې لري، یو چلی لري، 10 روپۍ لري، یا یوه د سونې ودکې لري، یو چلی ورسره لري، یا یوه د سونې ودکې لري، یوه روپۍ بله ورسره لري. دا ټوله د سره رایوځای کې ودې ګوري چې 2.5 تولې سپین زر چې کوم قیمت دی هغه جوړېږي که نه جوړېږي. که جوړېدی پر دې زنانه باندې بیا 2 تولې شرط نه دی، بس د هغه یوه ودکې سوله، یو هغه یوه روپۍ و 15 روپۍ ورسره لري، یا که 15 روپۍ نه هغه د سپینو زرو یو چلی دی په 15 روپۍ د هغه دې ورسره یو ځای کې، دواړه دې یو ځای کې 2.5 تولې سپین زر جوړېږي که نه، د هغه قیمت جوړېږي که نه. د هغه قیمت چې دی هغه نن ورځ 83,500 روپۍ دی. 83,500 روپۍ څوک ولري د قرض خلاص. صحیح سلو پر ده باندې قرباني چې د هغه واجب ده. اوس عجبه خبره دا د عزیزانو، دا ما او تا چې اوس حساب لګوو چې زه 83,000 روپۍ نه لرم، مثلا زه 80,000 روپۍ لرم، په کور کې وګوره یو داسې شی شته چې په ټول کال تا نه دی استعمال کړی. که داسې شی و ستا بسترې، ستا لوښي، ستا کپړې، ستا لباس، پلانی شی په ګرد کال تا نه دی استعمال کړی، هغه به بیا شمارې. دا یو. اوس ګوره زموږ تی زنانې څونه ډېرې بسترې لري، وډلې پرتې دي. اوس که په ګرد کال دا یوه ورځ هم نه استعمالي سوي، بیا دا شی به ته شمارې، دا هم د قربانۍ وجه ګرځېدلی سي. صحیح سلو. او که په ګرد کال کې یوه ورځ نه یوه ګنټه استعمالي سوي وي، بیا دا مه شماره، پروا نه لري، دا د ضرورت شی. دا یو. دویمه خبره دا د یو سړی مطلب وایي زه 80,000 روپۍ لرم، را قرباني نشته، نو خو پر 83,000 روپۍ باندې قرباني راځي. په کور کې ټي وي لري، ډیش لري، ویسیار لري. دا اوس هغه شیان دي چې دا د اسلام دا ضرورت دي اصلیه و هغه حاجات اصلیه چې دا هغه نه بلل کېږي، چې دا د کور ضرورت دی، دا حاجت دی. صحیح سلو. دا د شریعت سره تعلق نه لري. دا به شمارې، ټي وي به شمارې، ویسیار به شمارې، ډیش به شمارې. دا ټیک شو، دا د ضرورت شیان نه دي. که تا 50,000 درلودې نو حساب ولګو په کور کې ټي وي شی لري که نه لري، که درلود هغه هم ورسره شمار کړه، چې شمار دې کړو که هغه 83,000 روپۍ پرې کېدلې قرباني شته که نه یې نشته. یا یو سړی وایي یاره زه در سره 15,000 روپۍ لرم،
صحیح سلو. نو په کور کې هغه غیر ضروري اشیاء، کپڑے په ګر کار نه دي استعمالي شوي، هغه بسترې په ګر کار نه دي استعمالي شوي، هغه لوښي په ګر کار نه دي استعمالي شوي، هغه ټي وي او بي وي هغه خو استعمالي شوی که نه استعمالي شوی، دا راواخله شمار یې که څو 83,000 روپۍ ته رسېږي که نه، که ورسېدل قرباني سته، که نه ورسېدل قرباني نشته. دا یو. دویمه خبره دا د عزیزانو، یو سړی وایي یاره زه پوروړی یم، 1,00,000 روپۍ لرم، یو سړی چې 1,00,000 روپۍ لري پر هغه قرباني سته، 1,00,000 روپۍ پوروړی یم، پور ځینې وباسه، تا ته یو شی نه در پاتېږي، ته چې سولې بس پر تا باندې قرباني نشته. یا یو سړی وایي و یاره زه 1,00,000 روپۍ هم نه لرم، دا د 1,50,000 روپۍ پر چا باندې دي، هغه به شمارې پر تا باندې قرباني چې دا اخسته. صحیح سلو. اسانه خبرې دي، ګرانې خبرې مې نه دي درته کړي. اوس خبره دا د عزیزانو عام طور زموږ دوی په کورو کې زنانې سونه لري، چې زنانې سونه لري دونه خو لري چې دغه د دې چې هر څو سونه ده، یو 15 روپۍ او 2 روپۍ او 10 روپۍ خو دا ورسره لري د اختر په ورځ، د اختر په اوله، په دویمه، په درېیمه خامخا 15 روپۍ دا ورسره لري. دا د دې 15 روپۍ او 2 روپۍ او 10 روپۍ او 100 روپۍ او د دې سونه هلته بیا ونیم تولې نه غواړي، د دې سونه راواخله، دا دواړه یو ځای سره کښېږده، 15 او 10 روپۍ نغدي او دا د دې سونه 83,500 روپۍ جوړې سولې پر دې زنانه باندې قرباني چې ده هغه واجب د خامخا بیا کوي. اوس خو دا زموږ زنانې ناخبره دي، په دې خبرو یې سر نه خلاصېږي، نو بیا پر خاوند یې ټوله خبره وراړولې ده. خاوند پریشان دی چې یاره زما د کور والا داسې زه خپل روپۍ نه لرم او زما کور والا دومره سونه لري، زه څه چم وکړم؟ قرباني واجب ده. وایي نو خو زه روپۍ نه لرم. موږ ورته وایي چې دا ستا قرباني چې ده دا ستا پر کور والا ده، پر تا نه ده، ته خو نه لرې روپۍ. وایي هغه هم روپۍ نه لري. چې روپۍ نه لري نو سونه دې خرڅه کړي، نو چې روپۍ نه لري سونه دې خرڅه کړي، که د جهنم اور برداشتولی شي خو ټیک د سونه استعمالوه، د جهنم اور ته ځان تیار که. او که ته دا مطلب سونه استعمالوې د جهنم د اور تاب نه لرې، بیا سونه خرڅه که. ولې سونه فرض ده، ضروري ده، لازمي ده، هیڅ ضروري او لازمي نه ده، لحاظه ته به څه چم کوې؟ ته به خپله سونه خرڅوې، د خاوند سره یوه سره تعلق نه لري. لکه چې دا زنانه لمونځ ونه کړي، خاوند سره تعلق نه لري، او خاوند خالي ورته وایي چې لمونځ کوه، نو د هغه رقم دا قرباني هم پر زنانه باندې ده، د خاوند سره تعلق چې دی هغه نه لري. دا یو. بله خبره دا د عزیزانو چې دا قرباني څوک کوي، دا ضروري نه ده چې دی د اختر مخکې مطلب 1,00,000 روپۍ درلودې نو پر د قرباني سته، یا کې د اختر په سهار پیدا کړې 1,00,000 روپۍ پر د قرباني سته. د اختر په سهار یې نه درلودې، په دویمې 1,00,000 روپۍ پیدا کړې. 1,00,000 روپۍ خو زه مثال در کوم، دغه خو 83,500 روپۍ دي، 83,500 روپۍ د اختر په دویمه پیدا کړلې، پر د قرباني واجب شو. په اوله دویمې شی نه درلودې، د اختر په درېیمې سهار 80,000 روپۍ پیدا کړلې، پر د قرباني واجب ده. د اختر پر درېیمه مازدیګر لمر پرېوتو چې 10 منټه مخکې 1,00,000 روپۍ پیدا کړلې، چا ولر راوړې، یا میراث یا پلانۍ، اوس پر د باندې قرباني واجب شو، په درېیمه بیا دی کوي. ضروري نه ده چې ته دا ستا پسه په اول حلال کې، په اوله، په دویمه، په درېیمه، په ورځ، په شپه، هېڅ پروا نه لري، که نرې که ښځه یې. اوس دا خبره د عزیزانو، دا زموږ خلک چې دي هغه د زنانې د لاس قرباني چې د هغه صحیح نه بولي، لکه څنګه چې نارینه په خپل لاس پسه حلال کړي جایزه ده. صحیح شو. د هغه رقم که زنانه خپله قرباني په خپل لاس وکړي هم جایزه ده، پروا چې د هغه نه لري. صحیح سلو. بیا بله خبره دا د عزیزانو چې کله یو سړی قرباني کوي، وی فاطمه رضی الله تعالی عنها ته پیغمبر علیه السلام فاطمه راس دا خپل قرباني ته په خپل حاضر سره، په خپل ورته حاضر سره شخوان کوي، ښه خبره ده. که یو سړی مجبور یې، معذور یې، لیرې یې، نه صورته حاضره ده، پروا نه لري، بل څوک دی وکیل کې زما قرباني چې دغه ته وکړه. لکه عام طور زموږ په بار ملکو کې ډېر مطلب د افغانستان، د پاکستان خلک چې دی هغه اوسېږي، هلته هغه قرباني کول غواړي. اوس هغه وایي یاره زه د خپله قرباني افغانستان له راستوم، زه خپله قرباني پاکستان له راستوم، زه غریب ته، زه مدرسې ته، زه خانقاه ته، زه مطلب یتیمانو ته، زه کونډو ته، زه همسایګانو ته، زه غریبانو ته زه ورکوم. اوس د هغه ځای دی خالي چاته ووایي چې زما دپاره یو پسه واخله، که په 60,000 یې، که په 50,000 یې، که په 1,00,000، هر څو چې یې پسه د هغه واخلي، دی د هغه د ځان وکیل کې، هغه د ده دپاره حلال کړي. صحیح سلو. شرط دا دی ستا په نیت د ثواب وي. که ستا د ثواب نیت نو،
قرباني دی حلاله که پسه دی حلال کوي دا چیش نه لري دا قرباني نه وسوله ته بل قرباني خامخا کوي کچیر پرتا واجب یو سړی میسج راوکي هغه مولوی صاحب مردا اس مطلب څه شادي ماده ده اوس په اختر کې موږ د پسونه یا غوي یا ورشر شي حلال کو بیا موږ ملمنو د پاره دا ترتیب جوړولې شو دا ورشي ورکو ما ویلې کچیر دا قرباني ته کوي در باندې واجب ده خامخا کوي الته وعده پر رسیدلې دی وعده هم دی ټیک د سید خپل قرباني وکړه الله په خاطر بیا غوښ ستا کار دی خوري ملمنو دی ورکه خیرات یې ارڅ چې بکې دا غسر د الله تعلق نست الله فرمایي غستا دي زما خالق دا وینه توي ول پکار دي الله فرمایي ته وینه توي کا فیصله هغه بیا ستا کار دی ها یو دا خبره هم ده چې ته د خپل قرباني خرڅولې نشي الله رسول فرمایي کچا د خپل قرباني دغه چمړه خرڅ کړله د قرباني و نسوله خرڅې به نه غوښه خرڅولې سي نه سر وبشه خرڅولې سي نه دا غره پلانې یو شی نه سي خرڅولې صحیح سلو ها ارچا چور کولې سي تا چې ارچا ته ور کړلې بیا دا کار دي کې خرڅولې کې پرې شوولې مثلا ما حلال کوي وزا غوښه ما ستا کړ دروازه ولې یا تا حلال کې زما کړ دروازه ولې وسه زما لیک شو زما خوښه ده کې خرڅوم کې خورم کې چاته د غیر کوم ها چې کوم چا حلال کړی دی هغه ته د اجازه نشته چې د خپل پسه یا غوی د هغه شی چې دی هغه د خرڅ کی صحیح سلو بیا بل خبره دا د عام طور عزیزانو یو سړی تر وس وتلی هغه یار دی 1000 روپۍ پر گنجائش تا ز قرباني وکما نو هغه بیا په غوی کې سواخلی واته 1000 روپۍ دی مطلب وکسان چې هغه شریکان دي شرط دا دی په د او کسانو کې به یو سړی داسې نه چې هغه عقیده خراب وي صحیح څو کله یو سړی عقیده خراب ولا نو د نور شپږ کسانو هم قرباني چې دغه نصیحت کیږي یا دا رقم وکسان دي شپږ کسان چې دغه روپۍ پاکي دي حلال دي په خپل خلاو په خپل لاس او په خپل مهنت ګټلې دي یو سړی سودخور وو رشوت خور وو دا رقم ډاکو غلو د بل 4 روپۍ غلا کړي وي هغه پکې شامل کړل نو دا ټول شپږ سرو قرباني هم نسوسيه ولاره ختم شو د سره بل قرباني کوي اوس په سره وي یار چې دا نو څنګه کېدلای شي چې دا نو اوس مطلب زما پیسې حلال دي د بل غا شپږ کسان د حلال دي یو سړی مردار دي زموږ کوم نسې کیږي یار یو ډرم وبدي واغه ته چې د شپږ کسان سره شریکان دي یو څاس کی مردار شی ورواچو دا ټول به مرداریش کنه مرداریش کو څه سړی دا وای چې یار از ما خپل وبخو حلال وي دای په خپل کار پیږي نه صحیح کیږي خبره او دلیل دا خبره بیا بل خبره ده دغه س او سیرلی د دې عمر کال به پرای په وای کې 2 کال ضروري دي کم نه په وښ کې 15 کال ضروري دي کم نه ها علما فرمایي کپسولو چاغو د شپږو میاشتو د شپږو میاشتو کم نه چې هر څو چاغي تر شپږو میاشتو بالا ولو نو هغه چې په دغه د کال په پسو کې دی لکه فرق نه کې دی بیا پروانه لري دغه شپږو میاشتو و میاشتو تو میاشتو نو میاشتو په هم ستاسو قرباني د پاره چې دغه صحیح کیږي صحیح سلو نو خبره دا درته کوله چې بیا فاطمه رضی الله تعالی عنها ته پیغمبر علی السلام ویلي راولاله سب خپل مطلب ورته ودرېږه چې شبکان ته مطلب ورته حاضر سه دا بستا د پاره چې سي دا بستا د پاره ډیر لوی اجر سي پیغمبر علی الصلاه والسلام فاطمه رضی الله تعالی عنها ته ویلي ولته خپل ورته حاضر سه خپل راولاله سه نو بیا فاطمه رضی الله تعالی عنها پیغمبر علی السلام ویلي والفإن لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك پیغمبر علیہ السلام به فاطمه ته وای فاطمه چې دا کله ستا قرباني وسوا او وینه تی سوا دا اول قطره یې ځکه ته نه رسیدلې د الله رسول فرمایي ستا به ټول په خواني ګناوي الله در معاف کړي فاطمه پښتنه جنې وکړه ول یا رسول الله النا خاصه اهل البيت او لنا المسلمين یا رسول الله دا خاص موږ ته کورنۍ د پاره د چټولي ګناوي معافيږي آیا کده مسلمانانو ټول مسلمانانو د پاره ده قال بل لنا وللمسلمين الله رسول ویله زمر او د ټول عالم اسلام د پاره دا خبره ده چې ما ته قرباني وکړو چې دا مازه مطلب وخت راوینه 30 ولا د الله رسول فرمایي ستا په خواني ټول ګناوي الله رب العزت در معافيه اوس په دې کې خبره ده عزیزانو یو سړی وای یار از ما مور پلار مړی دي زه قرباني ورپسې کوم دا کېدلی شي او دا نفلي قرباني ده پروا نه لري بالکل کېدلی شي کتر اولاد سے دا وای چې یار دا یو څه زه الله لوم د ټول امت لپاره
ثوابونه وربخشم پروا نه لري. یا دا یو پسه دی چې علالومه زه وس د غونه لرمه د خپل مور پلار دپاره بابا وادي مې مړه دي، پروا نه لري. دا نفلي صدقه ده، دا نفلي مطلب قرباني یې بولې، هر څه چې بولې په دې کې ګر جهان شاملولی سي. ها واجبه قرباني پر نفر باندې په هغې کې 2 کسان شریکان کېدلی نه سي. ها که وشو ویی و هغې کې بیا 2 کسان چې د هغه شریکان کېدلی سي، خامخا شریکان کېدلی سي. بیا بله خبره دا د عزیزانو زموږ چې ډېر مسافر پر بهار دي، مسله دا ده چې پر کشنې هر 100 روپۍ ولري قرباني نشته، مسافر پر هغه باندې قرباني نشته چې هر 100 روپۍ ولري. اوس خبره دا د عزیزانو مسافر دغه پرون موږ بیان کړی و، بیا ډېر ملګرو میسیجان کول چې یاره زه خو په بار کې یم، زه مسافر یم، زه په دوبۍ کې یم، زه په مطلب په سعودیه کې یم، زه په نیویارک، جرمني او کینیډا او استرالیا کې یم، په پلاني او پلاني ځای کې یم، جرمني کې یم، نو زه خو مسافر یم. یا خبره داسې ده مسافر دې ته ویل کېږي چې یو سړی د خپله کوره وواتی 78 کیلومتره لیرې اراده وه، لږ نه، که د هغه په دې خوا اراده وه هغه مسافر نه بلل کېږي. د دې 78 کیلومتره څه 78 کیلومتره څه لیرې اراده وه، د یوې ورځې د 2 د 5 نیت یې کړی و، دا مسافر دی. ماپښین مازدیګر ماخستن 4 رکعته فرض به دی 2 رکعته کوي، دی مسافر دی. او که روزه ولا وده ته اجازه شته چې دی روزه وخوري، که څوم مطلب د په وسه پرده چې روزه ونهسي، لیکن مسافر دی الله اجازه ورته کړې ده. اوس در 15 ورځې پرې دی مسافر بلل کېږي. که چیرې دی ولاړ او پر لارې سړی مسافر ته دې ځای کندهار له روان شوې، کابل له روان شوې، کراچي او لاهور له روان شوې، ته مسافر بلل کېږي. چې ته اوس کله ځای ته ورسېدلې اوس به هلته ګورو ستا 2 ورځې اراده ده، که دې د 2 د 5 د 10 ورځې اراده وه ته مسافر بلل کېږي. تر 15 ورځې کم اراده دی وه. که ستا 15 ورځې اراده وه، تر 15 ورځې زیاته اراده وله، ته بیا مسافر نه بلل کېږي، ته مقیم سولې، ته به لمونځ پوره کوې هلته، او که روزه راله روزه به نه سي، که قرباني ځای راله قرباني چې دغه به کوې. صحیح شو؟ زموږ ملګرو مطلب دغه شی چې دی هغه پامولی نه دی، دی نه دي پوه شوي په دې خبره چې یاره په مسافر قرباني نشته، نو لحاظه زه به قرباني نه کوم. بیا تر ټولو ښه خبره دا د عزیزانو خاص کر د زموږ بهرنیان مسلمانان وروڼه چې دي هغه ډېر ښه کار کوي، ډېر ښه کار کوي چې هغه قرباني د خپل وطن له راواستي، یتیمان، کونډې، غریبان، مسکینان، هلته دی ډېر ضرورت نه ورته لري، هلته مسافر دي، هلته دی دې شي ته نور فارغه دي، نور خلاص دي، د لې قرباني وکړي. ډېره ښه خبره ده، ډېره زبردسته خبره ده. په هر حال کې باید چې سړی دغسې وکړي. صحیح شو؟ خامخا باید چې سړی دغسې وکړي. خو لیکن موږ څه بیا لاره ورکه ده، چې لاره راسه ورکه ده، بیا موږ درک چې دی هغه نه راکوي چې یاره زه به څه چم کوم او څه چم چې دی هغه به نه کوم. او بیا بله خبره دا د عزیزانو چې ما درته وویلې چې هغه مشترکه قرباني چې کومه بولي، چې مطلب هغه 2 کسان په یوه غویي کې شاملان شي، یا د هغه رقم مطلب په وش کې، دا کې دا دی د کور ټولو نیت به د ثواب وي. که یې وویلې ولې یاره اوس نو زه مجبوره یم، کوچنیان بچیان مې دي، زه یم کوم، بس ماله به م څه غوښ راورسېږي، بیا د هېچ هغه نه صحیح کېږي. صحیح شو؟ ها یوه بله دا خبره هم شته، علما فرمایي، علمګیري مولوي صاحب فرمایي چې یو سړی دی چې هغه قرباني کوي، چې قرباني کوي چې پر چا واجبه ده، یو 2 شیرانې وي په 2 کسانو. یو سړی چې دی هغه مطلب نفلي اراده کړې ده چې زما دا نفلي صدقه زه کوم، خیرات کوم، دا نور خو واجبه وله هم پروا نه لري، دا سره کېدلی شي. ضروري نه دی چې خامخا به د ټولو نیت د څه شي د واجب قربانۍ، ها د ثواب نیت به د ټولو یي، پروا نه لري که بیا د چا هغه نفلي وله که د چا د واجب هغه پروا چې د هغه نه لري. نو لهذا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو څه کوئ؟ فطیبوا بها نفسه، ډېره په خوشحالي یې کوئ، ډېر د زړه د کوم یې کوئ، په خندا یې کوئ، په ډېر ښایسته انداز یې کوئ. او ښه خبره دا د سړی په خپله ورته ودرېږي، قرباني چې د هغه وکړي په خپل لاس باندې حلال کړي. که خپل لاس نه وي بیا سړی ورته ولاړي په هغه دغه چې دی هغه یې وکړي. بیا ډېر خلک داسې دي عزیزانو، هغه څوک وکیلان کړي، لس پسونه یې راستولي چې ورور د پلاني و د پلاني و د پلاني دی، بس هلته د خپل نیت نه یې وکړي چې چا دا پسونه اخیستي دي، بس هغه چې کوم نیت کړی په هغه پسې مطلب دا شمارل کېږي. که بیا هم چې کوم وکیل دی پسونه حلالوي، هغه دا ووایي چې دا د پلاني دی، دا د پلاني دی، دا د پلاني حلالېږي، دا د پلاني. ښه خبره چې د هغه دغه ده. صحیح شولو؟ نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه پوښتنه وسوه چې یا رسول الله دغه قرباني نو څه معنا لري؟ د الله رسول فرمایي سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د بابا ستاسو د نیکه ابراهیم علیه الصلاة والسلام سنت دی.
صحابه پوښتنه قالوا فما لنا فيها يا رسول الله چې موږ دا قرباني وکړو موږ ته پر دې باندې چشم لاویږي د الله رسول ورته بكل شعره من الصوف حسنه ويدي وشتي بسدي سيرلي دي پر هر بیشته الله وتعالى ونی کی چې قال فالصوف یا رسول الله دا وړي خو بیخي په لکودي پر هر بیشته باندې د الله رسول بكل شعره من الصوف حسنه پر هر بیشته باندې الله رب عزت وتا ته وای وا نیکی چې دا هغه درکې پر هر بیشته باندې خامخا یې وکي تکي مکي بنه پکې کوو زامن لري پر کاروبار دی شژوند دی زامن ته تاسو ته خپل قرباني وکړه پروا نه لري یار ټیک دی د کور مشر زېما زبابایم اختیارمن زېما لکه زما اوستا په نور کور کې چې ستاو د بابا خبر نه چلیږي بابا خبره نو دار کما او تر ولاړ سوې چې یار نوري خبرې زما پرتیبت نه کړي دا کوم مکوي ورسې قرباني چې دا وکړي پر کور به برکتونه الله کښیږي څونه خوشحالي لري او څونه خوان کوي د الله رسول فرمایي دا ستا قرباني نه ده ښه قرباني کوه کمزوري قرباني مه کوه ستا دغه قرباني به د قیامت په ورځ ته د قبر راپورته شي وتا ته به ولاړی د حشرګاه میدان ته به پر دغه قرباني باندې ته رسېږي د الله رسول فرمایي دغه قرباني به د قیامت په ورځ څه به کول کېږي دا به بیا د دې چې کومې وړۍ دي د دې چې کومې پښې دي غوښې دي وینې دي بولې دا به ټولې ستا د نیکۍ په تله کې چې دی هغه اچول کېږي ټولې ستا د نیکۍ او بیا جبه خبره دا ده د محمد رسول الله په برکت باندې د آدم علیه السلام سیونه چې تر عیسی علیه السلام پورې دغه حکم و چې چا به قرباني وکړله قرباني به پر دا ځای پرته وه د اسمانه به اور رالی قرباني به یې ویوړله به چې دا قرباني به یې ویوړله صحیح یا وسوتله بس دا علامه د قبلېدو چې دا قبول شو که به اور د اسمانه نه وای راغلی نو معلومه دا وه چې دا الله قبله کړې نه ده پر دغه ځای کې پرته لیکن پیغمبر علیه السلام ته الله رب العزت دا اعزاز ورکړي دا احترام ورکړي دا احسان یې ورسره وکړي د امت سره چې تا کله تا پسه حلال کوي پروا نه لري ټوله یوازې ته خورې ټوله میلمنو له رږدې او ټوله غریبانو تور کوي ستا څنګه خوښ یې هغه وکړه لیکن علما فرمایي ښه خبره دا د درې حصې که درې پسونه ته حلال کو یو پسه د خپلو بچیانو دپاره که یو پسه چې دی هغه د میلمنو دپاره که یو پسه چې دی هغه د غریبانو دپاره که یو پسه دی حلال کوي درې حصې که یوه حصه چې د هغه د خپل بچیانو دپاره یوه د میلمنو دپاره یوه چې د هغه د غریبانو دپاره که که ته راولاړ شوې ټوله د غریبانو ته ورکه پروا نه لري ټوله د میلمنو ته کښېښوله پروا نه لري ټوله دې د خپلو بچیانو دپاره کړله پروا چې د هغه نه لري هېڅ پروا نه لري شرط دا دی ستا به نیت د الله رضا یي تا به د ثواب په نیت باندې دا قرباني چې د هغه اخیستي هغه به دې کړي که د ثواب نیت نه ولو نور نیتونه ولو هغه بیا نه صحیح کېږي هغه قرباني چې د هغه ونه سوله بیا فرمایي پیغمبر علیه السلام چې داغه ته کله من ضحى طيب نفسه محتسبا لاضحيته كانت له حجاب من النار د الله رسول فرمایي دغه قرباني چې دا څوک د ثواب په نیت وکړي دا به د جهنم ستاو د جهنم په مابینځ کې پرده شي د جهنم سبتا دغه پسې چې دی هغه راګرځي دا قرباني چې دغه به تا راګرځي صحیح سلو او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله یو سړی قرباني وکړي پیغمبر اسلام فرمایي اما انه یجاء بلحمها ودمها توزع فی میزانک ستا په عملنامه کې د قیامت په ورځ د نیکۍ دا ټول پسه دا وینه دا اوبه دا اشکران دا سرپښې دا غوښې دا بولې دا پلانۍ دا ستا د نیکۍ په تله کې شول کېږي او د هغه رقم 70 ضعفا یو په اویا یو پسه دی حلال کړی دی د اویا پسو مقدار به الله زما او ستا په عملنامه کې چې دی هغه ایږدي د نیکۍ په پله کې به الله رب العزت چې دی هغه ایږدي نو لهذا موږ به څه کوو موږ به ټول کوشش دغه کوو ټول به دغه کوشش کوو چې موږ به څه کوو قرباني به کوو او پیغمبر اسلام فرمایي من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحى فلا يحضر مصلانا رواه حاکم الله رسول فرمایي که چاته الله وس ورکړی د قرباني نه کوله صحیح سلو زموږ عیدګاه لمره ته بس خپل کار کوه موږ دې سره خلاص څونه غټه دمکۍ ده د الله د رسول له جانب پیغمبر اسلام فرمایي ما تاسو سره خلاص شنو د دې بیا غټه پریشاني وستا صحیح سو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې تزما د کور ته زما ملګری زما انډیواله په دنیا او په آخرت دې غټه د کامیابی خبره ستا نو لهاذا لکه چې دا کامیابی ده هغه بیا دغه ناکامي ده
صحیح سلو بیا ډېر خلک دا رقم شته چې هغه سره قرضه واخلي پیسې قرض وکړي پیسې په پور واخلي قرباني وکړي هلکه پر ده باندې کېږي نه هم پروا نه لري کېدلی شي جایزه ده صحیح سلو نو زه به هم کوشش د هغه کوم تاسو هم کوشش د هغه صحیح سلو په هر حال کې خدای پاک ته موږ ټولو ته توفیق راکړي چې موږ قرباني چې د هغه وکړو او بیا د الله رسول فرمایي قرباني ډېره وساته ښه یې وساته چې ښه چاغه شي ښه درنه شي ښه زوروره شي بیا یې حلاله کړه او بیا ډېر ښه خوند کوي ډېر انسانان دا رقم دي هغه اعتراض لري هغه وایي یاره څو ګناه کړې ده چې دا ما ورته یې حلالوه راواخه روپۍ دې وروره وربې کړو غریبانو یتیمانو ته موږ وایو یاره که دا امر موږ ته ملایانو کړی دی یا دا امر چې دی هغه موږ ته مشرانو کړی دی بیا خو ټیک د صحیح ده یاره زموږ مشر غلط دی غلطه خبره کړې ده راسي دا روپۍ به غریبانو ته ورکړي که دا امر الله کړی دی پسونه هم الله پیدا کړی دی ما ورته هم الله پیدا کړی امر هم الله کړی دی نو تا ته دا اختیار بیا چا درکړي تا ته دا اختیار چا درکړي چې د الله رب العزت په امرو کې کار لري دا چې کله د سړي عقیده برابره نه وي بیا دغه سوچ دی صحیح سلو چې عقیده برابر د الله پابند دی الله فرمایي ابراهیم علیه السلام ته الله د زوی وویل د زوی حلالوي او څوک دا نشي ویلی چې یاره زوی حلالوي نو خو دغه رقم الله ته ووایي چې زه به 2 روپۍ خیرات کړم ابراهیم السلام دا نه دی ویلي چې الله زه به مطلب په کروڑو روپۍ د هغه وخت چې کم وي دا به زه خیرات کړم یا په کروڑو پسونه زه حلال کړم په لکو به پسونه حلال کړم دا زما زوی را بچاو کړم نه دې ورته ویلي امر د الله حکم د الله نو چې ابراهیم علیه السلام پر خپل زوی ونه ویل نو ما تا پر پسه باندې څنګه وایي او چې څوک وایي هغه نو بیا د ابراهیم علیه السلام چې پر زوی اعتراض لري د هغه رقم پر پسه باندې مې اعتراض دی لري ټول به کوشش کوو په هر حال کې به کوشش کوو خامخا به کوشش کوو هغه بله خبره درته کړې ده که د چا په کور کې 2 و 3 و 4 حلالوي بیا غریبان څنګ ته یتیمان کونډې دي یو څه هلته ورواستوه قصاب مالته ورول حالت ور حلال کیا په کور کې حلال کا حالت ور واسطه څه خوان کوي ډیره ښه خبره ده او ډیره د عظمت ډیره د خوشحالي خبره ده خیر الله دې ویل او دې قبول منظور وکړي الله دې خپل احکامات په پیغمبر سره مبارک طریقې را نصیب کړي الله رب العزت موږ توفیق راکړي چې موږ قرباني خاص الله د رضا لپاره وکړو او الله رب العزت له موږ څخه راضي خیر الله دې ویل او دې قبول منظور وکړي الله دې پر دا تور مستمر راکړي چې موږ عمرو دا ویلا اله الا الله